درانه کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو په امر اړوند د مهمو خبرونو لنډیز. د لغمان ولایتي شورا رئیس عبدالله عبدالرحیمزی د دې ولایت په قرغه ولسوالۍ کې په چاودنه کې ټپي شوی. د لغمان د والي ویان وویل چې د ښاغلي عبدالرحیمزی 2 ساتونکي هم په دې چاودنه کې ټپیان شوي. د طالبانو مطبوعاتي ټیم د مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ د طالبانو مذاکراتي ټیم غړي په دوحه کې د افغان رسنیو له چارواکو سره وکتل. د طالب ویان په وینا په دې ناسته کې په ټولنه کې د رسنیو په رول او د بیان د ازادۍ په اړه بحث وشو. فرهاد اعظمي د بلخ د نوي والي په توګه وټاکل شو. محمد اشرف غني طالبانو ته وایم چې د اورمن څخه مه ډارېږئ. مصر په بند محکوم شوي ژورنالیست بسمه مصطفی خوشي کړ.